پاکستان د عباس ستانکزي تورونه رد کړل. پاتې معلومات ویډیو کې چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس ستانکزي د څرګندونو په اړه کلک غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د دا ډول څرګندونو سره د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي څو ورځې مخکې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د څرګندونو په جواب کې ویلي وو چې پاکستان دی نور د افغانستان پر سر سوداګري نه کوي. شهباز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي چې ترهګرې ډلې اوس هم په افغانستان کې شته او نړۍ ته یې ګواښونه رامنځته کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار د ستانکزي پر څرګندونو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا ډول څرګندونو سره د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېږي. هغه ویلي د ستانکزي څرګندونې د منلو وړ نه او دواړو هیوادونو د اړیکو پر ضد دي. ګرانو کتونکو د نورو تازه، دقیق او پر وخت خبرونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.